به نام خداوند دانا و توانا. درود بر ناجی بشریت و الگوی انسانیت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم. د ریاضي درسونو ته ښه راغلاست. تاسو ته دوم ریاضي درسونه وړاندې کوم. په دې درس کې قابلیت‌های تقسیم می‌خوانیم. قابلیت تقسیم چی معنا داره؟ میایم به این بحث. طوری که شما می‌بینید عنوان درس ما قابلیت‌های تقسیم است. حالا به قابلیت تقسیم چی معنا داره؟ معنای از اول باید بفهمیم. اول معنا ایش ولی میگه این عدد قابلیت تقسیم و 20 داره فلان عدد نداره. همین چی معنا داره؟ دست معنا داره. اول باید به معنای او بگو. قابلیت تقسیم اول معنا و مفهومش رو بفهمید. خب کوتاه براتون میگم پلان ډول وایم چې دا څه معنا لري. د ویش وړتیا یا قابلیت تقسیم. میگیم اگر در عملیه تقسیم باقی مانده صفر شد مقسوم قابلیت تقسیم بر مقسوم علیه را دارد. اگر در عملی تقسیم باقی مانده صفر شد مقسوم قابلیت تقسیم بر مقسوم علیه را دارد. اگر در عملی تقسیم باقی مانده صفر شد مقسوم قابلیت تقسیم بر مقسوم علیه را دارد. په پښتو هم تشریح کوم. په پښتو هم لیکو چې د ویش وړتیا څه معنا لري. د ویش وړتیا یا قابلیت تقسیم که د تقسیم په عملیه کې باقی مانده صفر شو مقسوم پر مقسوم علیه د ویش وړتیا لري. اگر در عملی تقسیم باقی مانده صفر شد مقسوم قابلیت تقسیم بر مقسوم علیه را دارد. که د تقسیم په عملیه کې باقی مانده صفر شو مقسوم پر مقسوم علیه د ویش وړتیا لري. این مفهومش است. اگر در عملی تقسیم باقی مانده صفر شد پس مقسوم قابلیت تقسیم بر مقسوم علیه را دارد. که د تقسیم په عملیه کې باقی مانده صفر شو مقسوم پر مقسوم علیه د ویش وړتیا لري. دا تعریف ده. اوس د تاسو په ذهن کې دا سوالونه راځي چې مقسوم چی ده، مقسوم علیه چی ده، باقی مانده چی ده. حالا در ذهن شما این سوالات میاد که مقسوم چیست، مقسوم علیه چیست، باقی مانده چیست. این هم باید بشناسید. دا باید هم پخش شد. یک سوال کار میکنیم تمام جزئیاتش میگیم که مقسوم چیست، مقسوم علیه چیست، باقی مانده چیست. یک مثال کار میکنیم یا مثال کار که ټول اجزا پکې معرفي کوو. مثلا امیر میگه تقسیم 5 کنید. خب دو تقسیم 5 نمیشه. پس چند عدد نظر میگیریم؟ دو خانه را 24 میگیریم. دلتا دو عدد در نظر گیریم. یک عدد تقسیم نشد دو تا را میگیریم. 2 و 4 میگیریم 24. ضرب زبانی 5 بخونی چند دفعهش 24 یا نزدیک به 24 میشه. 4 دفعهش. 4 دفعه کیږي شل. 4 ضرب 5 دو تا را پس ضرب کنی 4 ضرب 5 میشه 20. اینجا نوشتهش کنیم منفیش کنیم. دلتا ویلی که او منفی کی. از 4 که صفر برام میمونه 4 و از 2 برای صفر نوشتهش نمیکنیم. عدد بعدی را پایین میکنیم 5. ضرب زبانی 5 بخونی چند دفعهش 45 میشه. دی 15 ضرب زبانی وای 2 دفعه 15 سالویخ کیږي. 9 دفعه 9 دفعهش میشه. پس میگیم 9 دفعه با ضرب میکنیم. وای 9 دفعه 10 دفعه ضرب او 9 سالی ضرب او 9 دفعه ضربش میکنیم. 9 دفعه 9 ضرب 5 45. تفریق او منفی کو چای باقی کیږي نه. دیگه چیز باقی نمیمونه. حالا عدد بعدی را پایین میکنیم. مثبت عدد کات کو و افتا پایین میکنیم. افتا دیگه میفهمید که چند دفعه ضرب شد. یک دفعه. یو سالی ضرب او یو ضرب 15 کیږي. 1 ضرب 5 میشه 5 منفی میکنیم 2 باقی میمونه. منفی کو 2 باقی پاتې کیږي. در اینجا حالا ببینیم که موضوع چی شد. دلتا اوس اصلی موضوع تر از چی مقسوم کم یو ده مقسوم علیه کم یو ده. خب این عدد که اینجا نوشته میشه همیشه نام از چیز مقسوم علیه. دلتا چې 15 لیکل شوی ده مقسوم علیه وایي. مقسوم علیه او دلتا هم مقسوم وایي و به هم مقسوم میگه مقسوم. خب نماینده شما بحث تشریح کنید. حتما
خب ما داریم عدد 2457 تقسیم بر 5. خب چون اول 2 رو میگیریم 2 و 5 نمیرسه، پس خانه بعدی رو میگیریم که میشه 24. حالا ما ضرب میکنیم یا عدد نزدیکترین عدد به 24 یا هم عدد 24 باید به دست بیاریم، نباید از اون بالاتر بره. پس چون که اگر ما ضرب کنیم که 1 5 5 2 5 10 3 5 15 4 5 20، اگر 5 5 بگیریم زیاد میشه، پس 4 5 میگیریم 4 5 20. از 4 که 0 بره خب پس خود 4 میمونه، از 2 که 2 بره چیز باقی نمیمونه. چون حالا 4 به 5 نمیرسه، پس 5 پایین میکنیم. حالا باید یک عدد رو پیدا کنیم که یا مساوی به 45 باشه یا هم نزدیک به 45 باشه. پس وقتی که ضرب میکنیم 9 5 مساوی میشه به 45، یعنی مساوی میشه دیگه چیز باقی نمیمونه. از 5 که 5 بره، از 4 که 4 بره چیز باقی نمیمونه. حالا 7 رو پایین میکنیم و قسمتی که میفهمیم به 7 فقط یک بار میشه بزنیم 1 5 5 که از 7 5 بره میمونه 2. حالا عدد 2457 مقسوم میباشه، عدد 5 مقسوم علیه میباشه، عدد 491 خارج قسمت یا حاصل تقسیم میباشه و عدد 2 باقی مانده میباشه. خب سوالات تقسیم ما دیگه همکار میکنیم، ولی اینجا ما این سوال به خاطر کار کردیم که می اجزای تقسیم بشناسیم که کدام قسمت مقسوم میگه کدام مقسوم علیه میگه، هر بخش باید بفهمیم. چون ما گفته بودیم موضوع تقسیم گفته بودیم که باقی مانده اگه صفر شود قابلیت تقسیم داره، اگه باقی مانده صفر نشه قابلیت تقسیم نداره. کچیر په تقسیم په عملیه کې باقی مانده صفر شي نو د ویش وړتیا شته، که باقی مانده صفر نشوه نو د ویش وړتیا نشته. حالا عدد 2457 قابلیت تقسیم بر 5 نداره. چرا؟ باقی ماندهش 2 شد، صفر نشد. اوس د مثال کې 2450 په 15 باندې د ویش وړتیا نه لري، د تقسیم قابلیت نه لري. ولی نه لري؟ ځکه چې باقی مانده صفر نشوه، به خاطر قابلیت تقسیم نداره که باقی ماندهش صفر نشد. در این سوال بحث اساسی ما این بود که اجزای تقسیم رو بخوانیم، ولی هر سوالاتش هنوز بحث داریم. در این سوال فقط اجزا رو بفهمیم که کدام قسمت مقسوم گفته میشه، کدام مقسوم علیه گفته میشه و کدامش خارج قسمت و باقی مانده گفته میشه. این اجزا رو باید بفهمیم. کدام مثال که زموږ هدف دا و چې تقسیم اجزا و پیژنو، چې هر برخه په کوم نوم یادېږي. دا مو هدف و چې باید مقسوم و پیژنو، مقسوم علیه و پیژنو، خارج قسمت یا د تقسیم حاصل و پیژنو او باقی مانده و پیژنو. چون در بحث ما در قابلیت تقسیم گفته بودیم که اگر مقسوم بالای مقسوم علیه پورا تقسیم شه و باقی مانده صفر میشه، اگر پورا تقسیم نشه باقی ماندهش صفر نمیشه. این بحث فهمیدین؟ مفهومش حالا ادامه میدیم بحث. چند مثال کار میکنیم در این مثال های ساده. سودان لاند مثالونه کار کوو. تاسو دا مثال ته وګورئ. مثلا یو عدد متراکمي مثلا محتوای چې 15 تقسیم په 4 کړئ. تاسو د 4 ضرب زبانی وای 8 دفعې ضرب کیږي. 8 دفعې 4 دفعې ضرب کړئ، 8 دفعې نه بلکې 6 دفعې 6 دفعې ضرب میکنیم. 6 دفعې ضرب کوئ چې 4 بشي دلته یې لیکئ. نو منفي کوئ یو باقي څه. دا مثال کې وایي چې 15 4 باندې د ویش وړتیا نه لري. 15 4 باندې د ویش وړتیا نه لري. اینجا نوشته میکنیم که 25 قابلیت تقسیم بر 4 رو نداره. 25 قابلیت تقسیم بر 4 رو نداره. چرا؟ باقی مانده 1 شد، باقی مانده صفر نشد. 15 4 باندې د ویش وړتیا نه لري. ولی نه لري؟ ځکه چې باقی مانده صفر نشوه. باقی مانده که صفر شوه و بیا د ویش وړتیا لري. پس این موضوع را بدانید اگر باقی مانده صفر شد قابلیت تقسیم وجود داره، اگر نشد قابلیت تقسیم دیگه نیست. مفهوم قابلیت تقسیم همین است که باقی مانده صفر باید شود و اگر صفر نشد قابلیت تقسیم نیست. دا مثال که تصور کنید چې باقی مانده 1 شد نو د ویش وړتیا نه لري. 15 4 باندې د ویش وړتیا نه لري. 25 قابلیت تقسیم بر 4 نداره. چرا نداره؟ باقی مانده 1 شد، صفر نشد. بل مثال ته وګورئ. مثال بعدیش ببینید. مثلا گفتم مثال را کوي وای 2 څلوېښت په شپږ باندې تقسیم کړئ. 42 را تقسیم 6 کنید. ضرب زبانی 6 بخونید چند دفعه؟ 7 دفعه. 2 ضرب ضرب کوئ. 2 ضرب شپږ 2 څلوېښت کیږي. 7 ضرب 6 42 میشه. منفی میکنیم باقی مانده چی شد؟ صفر شد. باقی مانده صفر شد. نو لیکو پس نوشته میکنیم 42 قابلیت تقسیم بر 6 را دارد. 2 څلوېښت پر شپږ د ویش وړتیا لري. اگر باقی مانده صفر شد قابلیت تقسیم داره، اگر نه شد نداره. مفهوم قابلیت تقسیم فهمیدین؟ مفهوم قابلیت تقسیم فهمیدین که چی معنا داره؟ د ویش وړتیا برای که ما معلومات حاصل کړ چې د ویش وړتیا څه معنا لري. اوس راځو د خپل بحث ته نور بحث ته چې کتاب کې نور کوم مسائل شته. میایم په بحث بعدی ما که در کتاب دیگه کدام مسائل هست در مورد از او هم بحث میکنیم. دا موضوع په حق هم بحث کوو. بحث میکنیم دربارش
که کدام مسائل اینجا باقی مانده. دیویش ورتیا په حق معلومات حاصل کرد. خب در کتاب می‌بینیم کتاب که تصور برید دلته یک جدول لیکلای. در کتاب یک جدول آمده. در صفحه چند است؟ صفحه 29 کتاب است. در کتاب په 29 صفحه کې یک جدول راغلی. وای دا تاسو تکمیل کړئ. اینو شما میگه تکمیل کنید. چی کنه تکمیل کنید؟ گفته کدامش پورا تقسیم میشه بالایشان. مثلا 210 بالای کدام عدد پورا تقسیم شده. 210 وګورئ کوم عدد باندې پورا تقسیمیږي. دا تاسو په ټیک مارک کې پوښ کړئ چلیپا او ټیک مارک کې. اوس تاسو وګورئ دلته دا بل مثال تاسو ته لارښوونه کوم څنګه ټاکيږي. مثال بعدی را راهنمایی میکنم که چطور تکمیل میشه. خب 1200 به 2 تقسیم میشه. چرا جفت است؟ و 3 تقسیم میشه مجموع ارقامش 3 میشه. به هم تقسیم میشه. و 4 هم تقسیم میشه که 2 تا صفر داره. به هم تقسیم میشه. 15 باندې هم تقسیم میگی. ولی تقسیم میگی ځکه چې اول رقم صفر ده، به خاطر که رقم اولش صفر است. و 6 میشه چرا به 2 3 شد؟ شپږ هم تقسیم میگی ولی په 2 او 3 تقسیم شو. این هم فهمیده. و 7 تقسیم میشه یعنی و باندې تقسیم میگی کنه. و 7 قابلیت تقسیم 7 کار میکنیم که چی گونه کار میشه اینا باید بخونیم. ولی سوالی که میبینیم به 7 تقسیم نمیشه چون قابلیت تقسیم به 7 نداره. مضرب های 7 نداره. به 8 میشه یا نه؟ 3 خانه اولش میبینیم. در اول خانه گوری تقسیم میگی کنه 250 باندې تقسیم میگی 200 تقسیم 8 میکنه 3 خانه اولش. تا که میبینیم این هم به 8 تقسیم میشه. 200 به 8 تقسیم کنه میشه. او دبل تا ګورې 9 باندې نه تقسیمېږي ځکه چې مجموعه ارقام نه کېږي. او پلاس باندې تقسیمېږي ولې تقسیمېږي ځکه چې صفر د اول رقم دی. دا جدول تاسو داسې تکمیلوئ. خو د دې لپاره چې تاسو دا جدول تکمیل کړئ تاسو ضرورت لري چې د ویش وړتیا په عدد باندې وپېژنئ. قابلیت تقسیم به 2 را یاد داشته باشین، قابلیت تقسیم به 3 را، به 4 را، به 5 را، به 6 را، به 7 قابلیت‌های تقسیمش باید بخوانید. قابلیت‌های تقسیم باید یاد داشته باشین. خب میاد در قابلیت‌های تقسیم بعض اعداد. قابلیت تقسیم بالای بعض اعداد. خب به طور کوتاه و اساسی میخوانیم. اول قابلیت تقسیم به 2. قابلیت تقسیم بر 2، قابلیت تقسیم بر 4 و قابلیت تقسیم بر 8 مشابه است. یک بار میخوانیم. قابلیت تقسیم بر 8 و 4 و 8 قابلیت تقسیم بر 4 په څلور باندې د ویش وړتیا او په اته باندې و قابلیت تقسیم بر 8. خیلی کوتاه و آسان براتون میگم که چه قسمی را بفهمیم که به 8 تقسیم میشه، به 4 میشه. به طور کوتاه و خلاص براتون میگم. پلان ډول تاسو ته وایم چې کوم عددونه په 2 پورې تقسیمیږي، کوم عددونه په 4 او کوم عددونه په 8. خب در 2 چی میشه؟ تمام اعداد جفت. تمام اعداد جفت بالای 2 پورا تقسیم میشه. ټول جفت عددونه 2 باندې پورا تقسیمیږي. ټول جفت عددونه 2 باندې پورا تقسیمیږي. تمام اعداد جفت بالای 2 پورا تقسیم میشه. در قابلیت تقسیم به 4 چی را میبینیم؟ میگیم خانه 1 ها و 10 ها را میبینیم. خانه 1 ها و 10 ها. خانه 1 ها و 10 هایش میبینیم. اگر خانه 1 ها و 10 های عدد به 4 پورا تقسیم شد، قابلیت تقسیم به 4 داره. و اگر به 4 خانه 1 ها و 10 های عدد پورا تقسیم نشه، قابلیت تقسیم به 4 نداره. کچیر دی عدد 2 اول رقمونه په 4 باندې تقسیم شي، نو 4 باندې د ویش وړتیا لري. او کچیر 4 باندې تقسیم نشي، نو د ویش وړتیا 4 باندې نه لري. و قابلیت تقسیم بر 8 چه قسم میگیم خانه های 1 ها 10 ها و 100 هایش میبینیم. اگر خانه 1 ها 10 ها و 100 ها یک عدد هر سهش به 8 پورا تقسیم شد، قابلیت تقسیم به 8 داره. اگر نشد نداره. کچیر درې اول خانه د یو عدد په 8 باندې پورا تقسیم شي، نو 8 باندې د ویش وړتیا لري. او که تقسیم نشه نو نه لري. یا به طور کوتاه یک رقم دوم براتون میگم که بیخی براتون آسان شود. یا بل طریقه باندې هم تاسو وایم چې بیخی تاسو ته آسان شي. یک طریقه خیلی آسان براتون میگم. طریقه خیلی آسان. ډیر آسانه طریقه. آسانه طریقه داده که در قابلیت تقسیم به 2 چی کار میکنین؟ یک خانه را میبینین. در قابلیت تقسیم به 4 2 خانه اوله میبینین. 2 خانه اوله. 2 خانه اوله میبینین و در این هم 3 خانه اوله میبینین. پس در مثال ها بیشتر میفهمید که ما چگونه این آسان براتون ساختیم که چقدر به آسانی میتونید پیدا کنید. نو 2 که اول خانه ته ګوري، اول خانه که جفت و 2 باندې تقسیمیږي. نو 4 کې 2 اول خانه ګوري چې په 4 تقسیمیږي او کنه کیږي. دایی متوجه باشین که در 2 گفتن میتونیم که خانه اولش جفت باشن، ولی در 4 و 8 گفتن نمیتونیم که خانه اولش جفت باشه یا تا باشه. گپا رو گفتن نمیتونیم. بلکه چی میگیم در 4 2 خانه اول تقسیم 4 میکنیم، در 8 3 خانه اول 4 تقسیم میکنیم. اگه باقی ماندهشان صفرش قابلیت تقسیم داره، اگه نشد نداره.
په دوه خو اسانه ده ټول جفت عددونه دوه باندې تقسیمیږي څلور کې څه کار کوو اته کې څه کار کوو څلور کې دوه اول خانه اخلو څلور باندې تقسیمو او اته کې درې اول خانه اخلو اته باندې تقسیمو کچېره باقی مانده صفر شنو اته باندې تقسیمیږي مثال ته وګورئ دا مثال صحیح کړئ میگه همین عدد به 4 پوره تقسیم میشه یا نه موږ ته یو سوال راکړی چې دا عدد څلور باندې تقسیمیږي او کنه کیږي وای تاسو 3 ثانیې وخت لرئ دا سوال ماته ځواب راکړئ آیا دا عدد څلور باندې تقسیمیږي او کنه کیږي نو تاسو په ډیر اسانۍ کولای شئ دا پیدا کړئ چې څلور باندې تقسیمیږي او کنه کیږي یا دا به بسیار اسانۍ پیدا میکنه که به 4 تقسیم میشه یا نمیشه دا 4 چی کار میکنه په څلور باندې دا دوه اول خانه اخلي دا څلور باندې تقسیموي دا 4 هم دو خانه اول میبینین و تقسیم میکنین دو خانه اول تقسیم میکنین 34 تقسیم میکنین څلور کې د دوه اول خانه تقسیموي حالا تقسیم میکنیم چند دفعه ضرب زبانی 4 بخونی 8 4 32 څلور دفعه ضربوي څلور اته دفعه ضربوي 8 4 32 منفیش میکنیم باقی مانده چند شد 2 پس قابلیت تقسیم به 4 نداره څلور باندې د ویش وړتیا د عدد نه لري وقت داره که باقی مانده صفر شود هغه وقت لري چې باقی مانده صفر شي بل مثال ته وګورئ مثال بعدی را ببینید ایرا به 8 کار میکنیم که مفهوم درس په فهمین اته باندې بل مثال کار کوو مثلا داسې مثال متراکوي اته 9 شپږ و یا اوږد عدد متراکوي وای دا تقسیمیږي په اته باندې که نه تقسیمیږي تاسو دا وګورئ نو موږ څه کار کوو په ډیر اسانۍ سره دا کولای شو پیدا کړو یو څو نور عددونه هم ولري مثلا دلته ولري یو څو نور عددونه هم ولري مثلا 3 ولري 2 ولري دا وای اته باندې تقسیمیږي کنه تاسو څه کار کوئ دا 3 خانه اته باندې تقسیموي 3 خانه چې تقسیم 8 میکنین ضرب زبانی 8 میخوان 1 8 8 چیز باقی نماند 3 را پایان میکنیم نمیشه 3 کته کوو نکیږي یا 2 هم کته کوو دلته یو صفر ورکوو 2 هم پایان میکنیم یک صفر میدهیم ضرب زبانی 8 میخوانیم چند دفعه میشه 4 8 32 څلور دفعه ضرب په 2 دیش کیږي نو باقی مانده صفر شو دا اته باندې د ویش وړتیا لري این قابلیت تقسیم به 8 داره پس قابلیت تقسیم به 4 و 8 فهمیدیم قابلیت تقسیم به 4 و 8 یاد گرفتیم که در 4 چی کار میکنیم و در 8 چی کار میکنیم اته او څلور باندې موږ وپوهیدو چې څنګه کولای شو چې د ویش وړتیا یې وپیژنو په څلور کې دوه اول خانه تقسیمو څلور باندې او په اته کې درې دانې اول عددونه په اته باندې تقسیمو کچېرې د دوی باقی مانده صفر شد د ویش وړتیا لري او که باقی مانده صفر نشوه نو د ویش وړتیا نه لري در 4 دو خانه اول تقسیم میکنیم در 8 سه خانه اول تقسیم میکنیم اگر باقی ماندهشان صفر شد قابلیت تقسیم داره اگر باقی ماندهشان صفر نشد قابلیت تقسیم نداره نام هر کس که گرفتم درس تشریح میکنه هر کس نه مایک خود کس روشن نمیکنه نام هر کس که گرفتم تشریح کنه هر جا نومی واخسته همه تشریح کوي سندس فرحت بله استاد قابلیت تقسیم به 4 و 8 تشریح کنید قابلیت تقسیم به 4 قابلیت تقسیم به 4 ما در قابلیت تقسیم به 4 دو خانه اول میگیریم تقسیمش میکنیم ما دو خانه اول گرفتیم 34 تقسیم 4 کردیم که همین 8 4 32 میشه که باز گرفتیم 6 4 32 شد دو باقی مانده شد کی جواب ما را نداد ما در باز ما جواب ما نمیده به خاطر ما میگیم که این عدد بالای 4 برای قابل تقسیم نیست بعدش قابل تقسیم به 8 که ما سه خانه اول میگیریم 832 را میگیریم تقسیم 8 میکنیم که در اول یک بار 8 میگیریم که 8 بالای 8 قابل تقسیم است یا 8 تا که 8 بگیریم منفی کنیم جوابشان 0 است بعد از 32 را پایین میکنیم که 32 را پایین میکنیم که بعد از جواب از اینام 0 میشه 8 تا 32 میشه بعدش جوابشان 0 میشه درست در خالی تشریح کردین ثنا واحدیت تاسو په پښتو تشریح کړئ بخش به اسکرین ندارم خب اسکرین نداری درست است خب زموږ بل خور دا درس په پښتو یو ځل تشریح کوي څوک کولای شي چې په پښتو تشریح کوي خپل لاس ټیټ کړي دیوا وزیر تاسو په پښتو تشریح کوي ویل استاد مونږ ویل دي چې قابلیت د تقسیم پر څلور او قابلیت د تقسیم پر اته او قابلیت د تقسیم پر دوه باندې اوس موږ ته سوال شوی قابلیت د تقسیم پر څلور باندې موږ ته یاد راکړی دی چې څلور دېرش تقسیم پر څلور باندې دا قابلیت د تقسیم په دوه باندې لري او کینه لري موږ دته اته ورکوو چې دا بشي 2 ټیکل موږ په دې باندې د څه منفي کړو دلته دوه باقي مانده پاتې کیږي نو ځکه دا عدد د څلور دېرش یعنی پر څلور باندې قابلیت د تقسیم نه لري او بل اته سوه 2 پر اته باندې قابلیت د تقسیم لري او کنه لري اول موږ ورکوو اول یو ورکوو چې یو پر اته کیږي اته دا صفر کیږي او درې راکوزوو دلته موږ اوس دلته درې پر اته باندې نه رسي موږ چې کله دوه راکوزوو نو بلته یو صفر یږدو او بیا څلور ورکوو چې دا بشي 2 او اخر جواب کیږي صفر نو ځکه دا عدد یا 2 پر اته باندې قابلیت د تقسیم لري مننه
سلام تاسو ډیر عالی تشریح کړ. کار خانگیتان چیست؟ کار خانگیتان این است که 3 مثال از قابلیت تقسیم بر 4 و 3 مثال از قابلیت تقسیم بر 8 کار میکنین. 3 مثال د قابلیت تقسیم پر 4 او 3 مثال د قابلیت تقسیم پر 8 باندې تاسو کار کوئ. دا د تاسو کورنۍ دنده ده. این کار خانگیتان شد. کار خانگی را هم موضوعش براتون مشخص شد که 3 مثال از قابلیت تقسیم بر 4 و 3 تا هم از 8. 3 مثال د 4 او 3 مثال هم د 8. زموږ نننۍ درس پای ته ورسیده. تا درس دیگر خدا حافظ. اگر سوالی داشتید میتونید پرسان کنید و همچنان میتونید سوال در ویدیو کامنت کنید. تا درس دیگر خدا حافظ.